نو کوم او تاسو د صحابه د ور رایات کو د اسلام نمخ کې هغه د ور رایات کو محترمو چې هر طرف ته کم دی هغه د جهالت تیاره وا د جهالت انتها وا خلق به ژوندۍ لوریان خخولي دغه شان عزتمند خلق به بوتانو ته سجدي کوي نه د چا چې کم دی عقیده صحیح و نه چې کم دی اعمال صحیح خلق به د زناور په شان ته ژوند تیرولو په هغوی باندې چا حکومت کول نه غوښتل عزتمند داسې جهالت او خلق به ژوندۍ لوریان خخولي هر طرف ته محترم کفر او شرک کې خلق مفتلاو په ټول مدینه منوره ښار کې نه مدرسه و نه کالج و نه یونیورسټي وه صرف یو څو کسان پکې داسې وو چې هغوی ته خط ورتلو نور ټول اکثر امیان وو هغه عرب محترم چې نورو قومونو به دوی ته سپک کتل د نفرت په نظر به ورته کتل دوی ته به جاهلان ویل دوی ته به ذلیله قوم ویل لیکن چې کله د قرآن راغلی دغه صحابه دوی د قرآن مجید په احکاماتو باندې عمل شروع کو نو بیا محترم هغه عرب چې خلق به دوی ته جاهلان ویل د هغه عرب نه صحابه جوړ شو د هغه په هغه خلق کې بیا علما پیدا شو اولیاء پکې پیدا شو هغه زمانه چې کوم د خیر القرون والا زمانه وګرځیدله هغه زمانه بهترینه زمانه وګرځیدله محترمو زمنګ او تاسو د ناکامۍ اصل وجه هغه نن دا ده چې موږ او تاسو نن قرآن مجید فریښی دی د قرآن مجید هغه احکامات هم فریښي دي